السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ بیاست او د صحت په کالوي کې به نغښتي یاست. نن غواړم په دې ویډیو کې یو په زړه پورې اپلیکیشن د روژې میاشتې په خاطر درو پیژنم. ډېر په زړه پورې اپلیکیشن ده، ماته خو ډېر په زړه پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو ته هم په زړه پورې اوسي. نو دوستانو، مخکې له دې چې په ویډیو باندې پیل کوم، هیله درنه لرم چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووایئ، تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې پر وخت سره در ورسیږي. نو تاسو د دې اپلیکیشن د انسټالولو لپاره به پلی سټور خلاص کړئ. کله مو چې پلی سټور خلاص کړئ، دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ اسلامونه ایف، دا به تاسو سرچ کړئ. دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. ما انسټال کړی، نو زه دغه اوپن کوم. دا د دوستانو اوپن مې کړ. دلته تاسو کتلی شئ، تاسو ته داسې ډول صفحه خلاصوي کله چې تاسو خپل دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. دلته که چېرته تاسو غواړئ د خپل ځای سلیکټ کړئ، نو که چېرته غواړئ په اتوماتیک ډول سلیکټ شي خپله، نو بیا په اتوماتیک باندې به تاسو کلیک وکړئ. او که چېرته غواړئ چې تاسو خپله سلیکټ کړئ، نو تاسو به مینول باندې کلیک وکړئ. دوستانو، زه غواړم دغه په خپله سلیکټ سي، نو دلته په دې باندې کلیک وکړئ. او که چېرته غواړئ چې تاسو خپله سلیکټ کړئ، نو دلته په منول باندې کلیک وکړئ او لاندې به تاسو راشئ. دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ، نو هر ځای چې تاسو یاست، نو هغه ځای نوم به تاسو په دلته ورکړئ. نو زه کابل ورکوم. کله مو چې کابل ولیکئ، نو داسې به په دې باندې کلیک وکړئ. دوستانو، لږ صبر کوو تر څو دغه خلاص. دلته به تاسو بیا په سیټینګ باندې به سیوډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ډېر اپلیکیشنونه تاسو دوستانو وینئ. دلته تاسو دلته کولی شئ د روژه ماتي ټایم، د هر څه تاسو وګورئ. د روژه ماتي ټایم تاسو کتلی شئ. دلته دوستانو 6:41 دقیقې روژه ماتی کېږي. نو تاسو دلته نور ډېر په زړه پورې اپلیکیشنونه وینئ. دلته تاسو کولی شئ په زړه پورې عکسونه ووینئ. دلته دوستانو راځو، دلته تاسو کولی شئ قرآن کریم تلاوت کړئ او یا یې تاسو اډیو اورئ. دوستانو، که چېرته غواړئ تاسو په قرآن کریم تلاوت کړئ، نو تاسو په عربي باندې کلیک وکړئ. نو که هره ژبه غواړئ، نو دلته تاسو قرآن کریم ټول آیاتونه سته دي. نو زه په دې باندې کلیک کوم. دلته تاسو خپله کولی شئ تلاوت یې کړئ یا یې هم کولی شئ اډیو واورئ. نو تاسې به پورته بیل نشان باندې کلیک وکړئ، نو تاسو به اډیو واورئ. دوستانو، دلته نیټ کمزوری ده، نو تاسو خپله اورېدلی شئ. دوستانو، دلته کار نه کوي، نو تاسو خپل چالو کړئ، نو تاسو د اډیو هم واورئ. دې څخه وروسته دوستانو، دلته تاسو د لمانځه وختونه هم وینئ. تاسو دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته هر وخت تاسو کولی شئ د لمانځه ټول وختونه تاسو معلومولی شئ. د سهار، ماښام او ماسپښین هر وخت لمونځ تاسو چې غواړئ وخت یې معلوم کړئ، نو په دې ځای کې تاسو کولی شئ معلوم کړئ. نو دوستانو، له دې څخه هم وځو، نو بل تاسو به دې څخه وځئ. دوستانو، لږ صبر کوو، څه ستونزه راپېښه شوه. دغه دی دوستانو، دلته به تاسو رمضان ټایم په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته د روژه ماتي وخت او د روژې نیولو وخت تاسو وینئ. دلته روژه په 3:20 منټه نیول کېږي او په 6:40 دقیقې باندې ماتېږي. نو که چېرته غواړئ تاسو، نو دلته هر څه کتلی شئ. دوستانو، دلته به تاسو پاس وینئ. که چېرته غواړئ تاسو ته د روژه نیولو یا روژه ماتولو په وخت کې کوم اواز درکړي، نو هغه به تاسو سلیکټ کړئ. دلته تاسو د روژې نیولو نیت او د روژې ماتولو دعا وینئ. دغه هم تاسو دلته کتلی شئ. دې څخه هم وځو دوستانو.
دلته دوستانو تاسو اسلامیک کلندر هم تاسو لیدلی شئ. په دې کې تاسو کولی شئ د روژې د میاشتې تاریخ معلوم کړئ. دلته د روژې میاشتې 9 تاریخ دی، تاسو هلته کتلی شئ، او مارچ 3 تاریخ دی. نو هر څه دلته تاسو کتلی شئ. دې څخه وروسته دلته تاسو کولی شئ دعاګانې هم وګورئ. نو دغه به کلیک وکړئ او تاسو دلته کولی شئ د مخکې د خوب څخه دعا، د وروسته له خوبه دعا، یا تاسو بیت الحلا ته ننوتلو دعا، وتلو دعا، هر رقم دعا وي شته، تاسو دلته کتلی شئ. هغه تاسو کولی شئ چې وګورئ. دې څخه هم وځو دوستانو، دلته به تاسو د حدیثو کتابونه هم تاسو کولی شئ وګورئ او تاسو حدیث تلاوت کړئ. دلته حدیثونه په 3 ژبو دي. صحیح بخاري ده، صحیح مسلم، هر ټول کتابونه تاسو کولی شئ ولولئ. دې څخه وځو تاسو خپله وګورئ. دلته دوستانو تاسو بل چې د قبله نماز ده، تاسو په دې باندې خپل د قبله لوری معلومولی شئ. دلته به تاسو خپل لوکیشن خلاص کړئ او بیا به تاسو ته قبله معلومه شي. دې څخه هم وځو دوستانو، دلته تاسو کولی شئ دلته سورتونه، ځینې سورتونه دي هغه تاسو ولولئ او تلاوت یې کړئ، او تاسو یې کولی شئ اډیو هم واورئ. نو دوستانو دا تاسو خپله وګورئ. نو دوستانو دې څخه هم وځو اوس نعتونه. تاسو دلته ډېر په زړه پورې نعتونه دي. دغه نعتونه دوستانو تاسو کتلی شئ، اورېدلی شئ. دوستانو لږ صبر کوو، دلته نیټ سلو دی لږ. دلته بېلابېل د نعتخوانانو نعتونه دي. تاسو هر یو نعتخوان نعتونه چې غواړئ واورئ، نو هغه تاسو اورېدلی شئ. نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو لږ نیټ سلو ده، کار نه کوي. نو تاسو خپل جي کې کولی شئ چې نعتونه واورئ. نو زه له دې څخه وځم دوستانو، لږ صبر کوو. بعضې دوستانو ترې ووتو، نیټ سلو ده دوستانو، بښنه کوئ. نو دې څخه کله چې ووتی، نو دلته نور شیان هم شته. تاسو کولی شئ اذانونه واورئ. ډېر په زړه پورې اذانونه دي او خپل موبایل کې سیټ کولی هم شئ. نو تاسو به په اذان باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، دلته مختلفو اوازونه دي. تاسو کولی شئ هغه اوازونه واورئ، اذان واورئ، او د هر اذان مو چې خوښ شو هغه خپل موبایل ته سیټ کړئ. نو تاسو دلته سیټینګ سینډ باندې به تاسو کلیک وکړئ، او بل تاسو لاندې راشئ. دلته شپږ کلمې هم تاسو لیدلی شئ، دغه هم تاسو ویلی شئ انګلیسي ترجمې سره. نو تاسو کولی شئ هغه هم ولولئ. دلته الله تعالی نومونه هم تاسو کولی شئ وګورئ. دغه دوستانو تاسو کولی شئ چې هم دغه وګورئ او هم اډیو وګورئ. نو چېرته غواړئ چې اډیو یې واورئ، نو تاسو به په دې علامه باندې کلیک وکړئ، نو اډیو به تاسو ته خلاصه شي. دې څخه هم دوستانو وځو، دلته تاسو اسلامي چینل هم لیدلی شئ، خپله دغه وګورئ. دا زکات کلکولیټر، دغه تاسو زکات پکې معلومولی شئ. او دلته دوستانو تاسو حلال رستورانټونه ټول کتلی شئ. او دلته دغه طرف ته دوستانو تاسو کولی شئ مسجد ټول ماشینونه پیدا کړئ. او دلته دوستانو تاسو کعبې شریفې په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ. او دلته لاندې چې د دوستانو دلته تاسو د رمضان خوراکونه لیدلی شئ. او دوستانو دلته دا بل طرف ته چې تاسو ګورئ رمضان کلندر، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، دلته ډېر مهم شیان دي. دلته تاسو کولی شئ د هرې ورځې روژه ماتې ټایم او هم د روژه نیولو ټایم معلوم کړئ. نو هرې ورځې لپاره هغه تاسو کولی شئ معلوم کړئ. نو د لومړۍ نه ونیسه تر اخره پورې تاسو معلومولی شئ. دوستانو دغه وه د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوې وي، نو دغه ویډیو در سره لایک کړئ او شیر یې کړئ نورو دوستانو سره.
او دوستانو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.